If you find this video helpful, please remember to like, comment, and subscribe. Your support will help keep this channel running. بسم الله الرحمن الرحیم. راځو په پاتې پراپرټي باندې خبرې کوو. راځم کریټ ته نوی ټیبل جوړوم. دلته لیکم آی ډي په 8 نمبر کې داخله او ورپسې دلته لیکم ام ټي ان نمبر دا په شارټ ټیکس کې اخلم او همدومره بس ده. دا مې کنټرول ایس کړله د ام ټي ان په نامه باندې. دې ته وګورئ دا ما ولې د ام ټي ان په نامه باندې جوړه کړه. فرض دی یو څوک راځي د ام ټي ان په شبکه کې کار کوي یا د دې لپاره یو ډیټابیس جوړوي، نو که چیرې دلته تاسو باید نمبر د ام ټي ان داخل کړئ. ام ټي ان نمبر چې دی 0 دی او بل 0 دی. د دې نه علاوه بله شماره باید داخل نشي. نو دلته ما خبره په دغه پراپرټي کې د ویلیډیشن رول باندې کوله. نو دلته زه ورته لیکم چې لایک مطلب هغه شماره یوازې اخله یا هغه نمبر یوازې اخله کوم چې موږ تاسو دلته ورته لیکلی وي. لکه فرضاً دلته دغه ډبل کویټس کې ورته لیکم فرضاً لکه 0 شماره ورپسې بیا اسټریک څه معنا لري په دې باندې ځان پوه کوئ. دلته مو لیکل لایک پاسټرپي یا ډبل کویټس 0 اسټریک بیا ډبل کویټس. دا مطلب چې لومړی د 3 شمارې باید 0 وي او بل آر یا امتیان خو 2 شمارې لري، بل 0 دی او بل اسټریک ورکوم. دا مطلب چې دینه وروسته کومه شماره چې وي ا توپیر نه خو لومړی شمارې باید 0 او یا 0 وي. خو اوس راغلم دلته او دا مې کنټرول اس که سیو مې کړل راغلم دلته. اوس دلته زه ویلیو اساین کوم، نمبر اساین کوم. دلته لیکم 0 او باقي مې بله شماره پسې ولیکله او بل سیل ته زه راغلم. که چېرته ولیکم 0 او نوره مې شماره پسې ولیکله بل سیل ته راغلم. که چیرې زه د روشن شماره اساین کوم لکه 0 او باقي مې بله شماره پسې ولیکله چې کله بلې خانې ته ځم ډایرکټ ماته میسج راکوي چې ته باید لومړی څه وکړې یا 0 او یا 0 شماره څه کې داخله کې ما نه پرېږدي دلته. نو زه راځم دلته 0 شماره لیکم او بل عدد لیکم بیا ماته اجازه راکوي. کله چې زه راشم دلته زه یو میسج هم ورکوم په د ویلیډیشن ټیکس کې. ویلیډیشن ټیکس کې تاسو میسج هم ورکولی شئ. لکه فرضاً زه لیکم this field is for MTN number. Only enter the first 3 character like 077 or 076. یعنی ما ته به څه کوي دغه میسج راکوي. کنټرول ایس مې کړو دغه نو راغلم دلته. که چیرې دلته زه یوه غلطه شماره اساین کړم 0 د روشن د افغان ویسین شماره مې اساین کړه چې کله مې زه دغه میسج راکړم دغه میسج زما میسج راکړی this field is for MTN نمبر د MTN نمبر لپاره دی. هغه میسج باندې څنګه کړو لایک د دې لپاره استعمالیږي. په دې باندې خو موږ تاسو پوه شو چې لایک د څه لپاره استعمالیږي. اوس راځو بلته یو بل ټیبل کریټ کوم هدف باندې چې پوه شئ. لکه فرضاً دلته زه لیکم آی ډي دلته راځم فرضاً پاسنجر انډرسکور نیم یعنی د مسافر نیم او فرضاً دلته لیکم پاسپورت نمبر او دلته لیکم ریلیجن
دا مو ولیکله. اوس زه وایم چې په دې دغه پاسپورټ چې ورکوي دغه فرضاً دا کوم ځای کې ده؟ دا یونایټډ سټیټ عربي امارات دا هېواد دی. زه وایم چې یوازې د پاسپورټ ویزا چاته ورکولی کېږي. دا ځای کې ولیکم ویزا. ویزا د یوازې هغه چاته ورکولی کېږي چې مسلمان وي. فرضاً د حج لپاره راځي یا د بل سره لپاره راځي په یو ډیټابیس کې. نو زه دلته لیکم، دلته ویلیډیشن رول کې ورته لیکم چې یوازې د مسلمان راتلی شي او باقي نور څوک د نشي راتلی. نو دلته زه ورته لیکم لایک، په د ویلیډیشن رول کې ورته لیکم. نو دلته ورته لیکم مسلم. سم ولیکل مسلم، یعنی یوازې د مسلم راتلی شي او باقي نور څوک ته نشي راتلی. دلته مې یو ای ای نومیر کړی ته او دا مې سیو کړ. ښه ویو موډ ته راغلم. دلته فرضاً زه آی ډي لیکم، دا آی ډي شوله. بلې خانې ته نوم یې لیکم فرضاً علي په نفر دی. پاسپورټ نمبر یې دغه دی او ریلیجن مذهب زه لیکم مسلم. بلې خانې ته راغلم او فرضاً ویزا یس. بله آی ډي ده ارلم خان په نامه نفر دی، د پاسپورټ نمبر دی خان په نامه نفر نه فرضاً بل نفر دی د سکاټ په نامه نفر دی او دا کاتولیک دی. مذهب یې څه دی؟ کاتولیک ته اجازه ورکوي؟ نه ورکوي. کیدای شي زه راشم او مسلم ته اجازه ورکوي او یا راشم زه کیدای شي دلته ویلیډیشن رول کې دلته میسج ورکوم اونلی مسلم can to apply. اونلی مسلمانان اپلای کولی شي. دلته راځم د بلته لیکم ټایګر. دلته زه آی ډي لیکم فرض وبخئ آی ډي مو ولیکله. دلته لیکم ټایګر نفر دی او د پاسپورټ نمبر دی او فرضم دا هندو دی. څوک دی؟ هندو. او که چیرې بلې خانې ته ځم دلته ماته میسج راکوي چې اونلی مسلم کان ټو اپلای. خالي صرف مسلمان کولی شي چې دلته شي راشي. کیدای شي دغه میسج تاسو په پښتو باندې ورکړئ. که چیرې دلته زه مسلم که ډایرکټ اجازه ورکوي. کیدای شي دغه میسج تاسو په پښتو باندې ورکړئ. زه په پښتو باندې میسج ورکوم مهرباني صرف مسلمان کولی شي چې دلته راشي. کنټرول اس مې کړم. بل نفر لیکم دلته بودا وبخئ داسې به ولیکم بودا دا نفر دی. دلته بیا آی ډي ولیکم آی ډي 4 ده لیکم بودا. دا یو نوم دی د پاسپورټ شماره ده او دلته لیکم دغه هندو دی. دا څه دی؟ هندو دی. دلته ګورئ میسج ورکړم مهرباني صرف مسلمان کولی شي چې دلته څه شي راشي. نو د دې په خاطر موږ تاسو څه استعمالولی شو لایک. ورپسې ډېرې فارمولې دلته استعمالیږي او کیدای شي زه دلته غواړم چې دا مذهب ورته مشخص کړم. فرضاً دلته راځم او په دې کې لوک اپ ویزیټ ته په دې باندې مو مخکې خبرې کړې وې. نیکسټ کوم دلته ورته لیکم اوله خانه کې مسلم کاتولیک هندو پروتستانت دا مو ولیکل او دا څنګه کوم دا نیکسټ فینیش. اوس که چېرې دلته راشم دلته آی ډي ورکوم 5 آی ډي او نوم یې فرضاً ایمسون دی او دا د پاسپورټ شماره ده او دلته کمبو باکس ګورئ راغی.
دلته پرسن هندو دی، هندو ته اجازه نه ورکوي. که چېرې دلته راشم مسلم ته اجازه ورکوي. نو دلته یوه ګټه دغه ده که چېرې زه مسلم کې ایم صرف ولیکم نه باقي ټول توري څنګه کوي راته لیکي. ها په دې باندې خو پوه شو انشاءالله. نو اوس راځمه فرضاً یو څوک لکه په یو هېواد کې زه دلته مې یو ډبې جوړوم، آی ډي 8 نمبر کې اخلم، فرضاً دلته ډیټ اخلم، دلته په ډیټ ان ټایم کې داخلم، او دلته فرضاً پاسنجر انډرسکور نیم د مسافر نیم، او دلته راځم فرض کوي چې سالري لیکم، سالري، او دلته لیکم ډیپوټډ. زه په هدف باندې پوهیږم. ځینې اکثره هېوادونه چې وي یو څو نفر ډیپورټ کړي یا فرضاً ممنوع کړو چې تاسو باید دې هېواد ته څنګه کوئ نه راځئ. نو دې په خاطر زه راځم، زه یو څو نفر څه کوم ډیپورټ کوم. څه کوم ډیپورټ کوم. فرضاً دغه ځای کې د نیم کې راځم، دغه ډیپورټ کې رسم یا دلته ورته یس لیکم او یا نو لیکم. دغه سالري په نمبر کې اخلم، پاسنجر نیم ته راغلم او دلته د ویلیډیشن رول ته راغلم. په ویلیډیشن رول کې ورته لیکم ناٹ ان کاوس شروع او پاسټرپي. زه ورته لیکم چې خان په نفر چې دی دغه کاوس، بیا کاما، بیا ورته لیکم علی په نفر. دغه چې دي دا ډیپورټډ شوي دي، یعنې دې هېواد ته څنګه کولی شي نشي راتلی. نوم ورکوم ډیپورټډ. یس یو خان او بل څه و، یو خان دی او بل علی دی. دلته د ویلیډیشن ټیکسټ کې ورته لیکم sorry you are deported. دا میسج مو ورکم. نو راځم دلته لیکم تاریخ لیکم او دلته راځم پاسنجر نیم لیکم علی. علی اجازه راکوي څه لیکي sorry you are deported. تاسو ته اجازه نشته، تاسو ډیپورټ شوي یئ. ها علی نفر لیکم، پر مسو ولیکه، خان مو ولیکلو sorry you are deported. خان څنګه شوی دی ډیپورټ شوی دی. که چیرې یو بل نوم لیکه، فرضاً زه خپل نوم لیکم، چې خپل نوم ولیکم ما څنګه کوي اجازه راکوي. دا مې سالري ده او دا یس نو کوم یعنې ډیپورټ شوی نه یم. بلې خانې ته راځم، که چیرې دلته زه تاریخ ورکوم، په دې علامه باندې کلیک کوم ټوډې نن ورځ تاریخ، او دلته راځم. که چیرې علی ورکم، علی مې ډیپورټ کړی دی، یعنې ته اجازه نشته، علی اجازه نشته، هغه نشي راتلی. او صرف په کوم کسان اخلي، دې نه علاوه کوم کسان چې بیا څنګه کوي ته اجازه ورکوي، او د کوم کسان چې ډیپورټ شوي ته اجازه نه ورکوي. ښه بیخي ډیټابیس اخلي. یعنې ځینې هېوادونه داسې کوي چې ځینې کسان ډیپورټ کو تر عمره پورې هېواد ته ممنوع شوی وي نشي تللی. دې په خاطر ناٹ ان په نامه فارموله څنګه کوي هغه یوز کوي، استعمالوي. ښه راځم اوس دلته په دې باندې هم پوه شو. په ویلیډیشن ټیکس، ویلیډیشن کې بیخي ډېر زیاتې فارمولې دي. فرضاً یو بل دغه لرې کومه، دلته یوه بله فارموله زه لیکم، دلته زه لیکم پاسټرپي ا اسټریک او پاسټرپ ډبل کویټس وبخئ، او دا کنټرول کوم. دلته لایک وګورئ، لایک ډبل کویټس ا اسټریک ډبل کویټس. دلته میسج ورکوم only a person or name
start with a contour apply. صرف هغه نومونه به په دې کې لیکل کېږي چې په ا سره پیل شوي، باقي نور نومونه به په دې کې نه لیکل کېږي. ښه اوس زه راځم دم چېرته ولیکل، دم په نیم کې ولیکل او راغلم دلته. زه دلته فرضاً ډېر تاریخ لیکمه، تاریخ مو ولیکلو، بلې خانې ته ځم دلته نوم لیکمه، فرضاً لیکم عثمان. عثمان ته اجازه ورکوي؟ نه، دلته میسج راکړه چې only a person who name start with a. هغه نومونه یوازې پکې لیکلی شي چې نوم یې په شي سره سټارټ شوی په ا سره. که زه لیکم علي ته اجازه ورکړله. بل نوم لیکه فرضاً زه دلته تاریخ اساین کوم، دلته لیکمه فرضاً فواد ته اجازه ورکوي؟ نه، اجازه نه ورکوي. که چېرې زه بل نوم ورکوم چې په ا سره پیل وي، فرضاً احمد ته اجازه ورکوي. نو په دغه ویلیډیشن رول کې فرمولې نهایت ډېرې زیاتې دي. او راځم یو بل ټیبل کریټ کوم، جوړوم. دلته لیکم آی ډي آټو نمبر، او راځم فرضاً employee underscore name، او دلته لیکم یا فرضاً دغه پاسنجر لیکم، پاسنجر یا مسافر. دغه ډسکرپشن کې دی چې دلته څه ورکوي، پاسنجر نیم، یعنې هدف یې څه دی؟ پاسنجر نیم. او دلته راځم پاسپورت نمبر. اوس یو مسافر چې وي پاسپورت ورته جبري دی، ضرور دی چې پاسپورت نمبر څنګه کې وی لري. که څوک د پاسپورت ونه لري نو پاسپورت نمبر هم نه لري. چې پاسپورت ونه لري نو یو هېواد ته څنګه کولی شي؟ نشي تللی. نو دې په خاطر زه دلته راځم، دلته لیکل دي ریکوایرډ، یعنې زه چې دغه پاسپورت نمبر چې دا ریکوایرډ ضرور دی چې باید څنګه شي یو څوک ولري. نو راځم دلته یې نو کړی دی، او دلته راځم دلته څه ورته لیکم؟ یس، یعنې ضرور به په دې کې پاسپورت نمبر لیکل کېږي. که نشي لیکلی دلته به اساین کېږي نه. کنټرول اس، دلته فرضاً ورکوم پاسپورت، یس اوکې. راغلم دلته. اوس که چېرې دلته نوم لیکم فرضاً علي، علي، او دلته زه پاسپورت نمبر نه ورکوم، بلې خانې ته ماته اجازه راکوي؟ نه، اجازه نه راکوي. دلته لیکل دي you must enter a value in the passport number field. پاسپورت نمبر کې به ضرور یو د پاسپورت نمبر لیکي. فرضاً ما پاسپورت نمبر ولیکلو، بیا اجازه راکوي. خان په نامه نفر لیکم، پاسپورت نمبر چې وکړه ورکوم، بیا اجازه راکوي. امیر په نامه نفر لیکم، که چېرې پاسپورت نمبر نه ورکوم بلې خانې ته ځم، اجازه نه راکوي. یوه ستونزه پکې شته، که چېرې ما پاسپورت نمبر اساین که راغلم دلته بیرته لاړم، دغه نمبر مې څنګه که ختم که، او دلته مې بل نفر ولیکلو عثمان. وګورئ پاس شماره څنګه شوه؟ پاس سیل خالي پاتې شوه. نو زه غواړم چې نه، چې یوه شماره پکې ولیکل کړي باید، که بیا خالي شوه بیا هم باید ریکوایرډ شي. دې په خاطر به راشئ بیرته، او دلته لاندې ګورئ یو خو ریکوایرډ و، د ریکوایرډ کې مې ورته یس کړی دی، او دلته بل لیکل دي allow zero length، یعنې که یو څوک زیرو پکې ولیکي یا یې بیخي ړنګ کړي بیا څنګه کوي؟ بیا کولی شي. زه دا ورته څنګه کوم؟ ورته نو کوم، چې نو، یعنې چې یو ځل که چېرې ویلیو پکې ولیکل شوه او بیا څنګه شوله؟ ایډیټ شوله یا ختم شوله، بیا دوباره باید بیا ضرور شماره وغواړي. اوس که چې راشم دلته ولیکم عزیز مو ولیکلو، شماره مو ورکړله. راغلم بل نفر مو ولیکلو فرضاً فواد، او راغلم شماره مو ورکړله. اوس زه د فواد دغه تذکرې نمبر ړنګوم. دا چې کله ړنګ کړم بلې خانې ته چې راځم ماته اجازه نه راکوي، ځکه چې د الاو زیرو هغه چک مې څنګه کړو؟ ورته یس مې کړو. زه به شماره ضرور پکې لیکم. ښه، په دې باندې هم پوه شوئ تاسو په الاو زیرو لینک باندې، او سبا ته به انشاءالله په انډیکس او په نورو باقي موضوعاتو باندې خبرې کوو. خدای په امان.